سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې ټول روغ او جوړ یئ. ښځې د ډېرې مینې ورکولو له امله له خپل مېړه څخه د طلاق غوښتنه وکړه. ویډیو در سره حتما تر اخره پورې وګورئ، ډېره جالبه ده. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس در سره سبسکرایب ورسره خوا کې د ګومړي نشان ووهئ. په یوې ډېرې بېسارې پیښه کې د متحده عربي اماراتو یوې اوسېدونکې د خپل خاوند له ډېرې مینې ورکولو څخه محکمې ته شکایت کړی او د طلاق غوښتنه یې ورنه کړې ده. خلیج ټایمز لیکي ښځې ویلي چې خاوند یې پرې هېڅ چغې نه دي وهلي. رپورټ زیاتوي چې خاوند له خپلې ښځې سره د کور کارونو کې مرسته کړې او ناندرۍ یې نه دي ورسره وهلې. ښځه د خاوند له ډېرې مینې ورکولو په تنګه شوې ښځې چې نوم یې نه دی څرګند شوی ویلي چې خاوند یې ان د هغې له غوښتنې پرته ورسره د کور پاکولو کې مرسته کړې او کله ناکله به یې ورته ډوډۍ کتغ هم پوښ کړي دي. ښځې زیاته کړې چې د واده دغه یو کال موده یې له خاوند سره هیڅ شخړه یا جنګ او مشکل نه دی راغلی او خاوند یې تل ورباندې مهربانه و. ښځې ویلي چې د یوې ناندریزې ورځې انتظار یې درلود خو خاوند یې تل ورته بښنه کړې. بلخوا خاوند یې نه پوهیږي چې څه روان دي. هغه له محکمې غوښتي چې ښځې ته یې نصیحت وکړي او عریضه له محکمې واخلي. محکمې پریکړه ځنډولې او دواړو ته یې د مسلو د حل کولو لپاره وخت ورکړی دی. تاسو څه نظر لرئ چې آیا په رښتیا سره د ډېرې مینې ورکولو له امله هم ځینې داسې پیښې پیښیدای شي؟ خپل نظرونه مو راته لاندې کمنټ کې پرېږدئ. ویډیو در سره حتما لایک او له نور دوستانو سره مو شیر کړئ. ورسره په خوا کې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب ورسره د ګومړي نشان ووهئ.